در رمضان المبارک اخیرنی لسرزو کی یو عمل دے اغیت اعتکاف وای. د اعتکاف متعلق نہ خبرو تا خیال ساتیں. نمبر 1 اعتکاف ستوئی. علماء وی اعتکاف جامع جمعات کے وقت رول پنیت د اعتکاف جمعات کے دن نہ وقت رول اگر جمعات چپاغے کی 15 وقت جمع کی او نیت د اعتکافو کے ندیت اعتکاف ہوئی. دویم نمبر اعتکاف دری قسم دے. یو تواجب ہوئی، دویم نمبر سنت او دریم نمبر مستحب. واجب اعتکاف اغه اعتکاف توئی چې سړی پزان نظر کی. نظر دو قسمه ده، یو ته تنجیزی وای بل ته تعلیقی وای. تنجیزی دا معنی چې یا الله پما دے لازم استاد پار چې بس د بیگانه د اعتکاف نیت کوم په جمعات کې. او تعلیقی دا معنی کفلانه کار دے راتاو کو نه پما دے نظر وی چې زب اعتکاف کوم نو چې لله علی ان اعتکف نو دا الفاظ دا نظر دی نو بیا بخامخا اعتکاف کے او دا واجب دے. دویم نمبر اعتکاف سنت مؤکد دے. دا پا آخرنی لس رزو دا رمضان المبارک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرنے دے او صحابہ کرنے. دریم نمبر مستحب دے چی نہ نظر یو نہ سنتی عمدہ سے وے جمعات کے اعتکاف کو. دا سے خلق شتے چی رمضان المبارک تلس ورز پاتشی نو جمعات کے نیت دے اعتکافو کی نو لس اغا ورز شوی او دیرش دانو رے نو سلوی خورز اعتکافو کی. درم نمبر دے اعتکاف ارکان او شروط. نشپگ ارکان او شروطی دی. نمبر 1 نیت. بغیر نیت که یو سڑے ټول ورځ جمعات کی تیر کی نو دا اعتکاف نہ دے. نیت بکائی پا اعمال و علی ثواب ملاویگی چی سڑے نیتو کی. نمبر 2 داسی جمعات کی بنیت کئی چی پاغی کی جمع کیگی 15 وقتا. تا 15 وقتا جمع پکی نکیگی نو داسی جمعات کی اعتکاف بیا نکی. درم نمبر روجہ بغیر روجی اعتکاف نکیگی. سلورم نمبر اسلام کا کافر اعتکاف کئی نو نکیگی. پینزم نمبر عقل کلیونے اعتکاف کئی نو داغ نکیگی. شپگم نمبر د بدن پاکوالے د جنابتنا او کا زنانونو د حیض او د نفاسنا. د دین بد معتکب بدن پاکی والی بے اعتکاف کی. پینزم نمبر آداب د اعتکاف. نو د اعتکاف آداب چی دی غسلور دی. یو دا دے چی بغیر د خیر د خبرو نه بنور خبری نه کئی. نمبر 2 پورا لس ورځ رمضان المبارک آخرنی لس ورځو کې به اعتکاف کئی. دا آداب دی. کچا لس ورځې اونکړي او درې د نیت اعتکافو کې د 15 کو نو اعتکاف دی. او افضل دا د چې پورا لس ورځې برابر کی.
دریم نمبر دا جماعتونو کی بګوري چې کوم افضل جماعت ته نو پاغه کې بنیت د اعتکاف کوي. علما وی دا ټولو نه بهترین جماعت مسجد حرام ده مکه مکرمه کې، بیا ورپسې دویم نمبر مسجد نبوی ده، دریم نمبر بیت المقدس ده، څلورم نمبر جامع دمشق ده، او بیا چې څومره لوی جماعتي نو دومره ثواب پکې ډېر. څلورم نمبر اعتکاف کې بسکای، اعتکاف کې څلور سيزونه بکای. نمبر 1 تلاوت بکای د قران کریم، څومره چې ډېر وکړو بیام کم نه. نمبر 2 د رسول الله مبارک احادیث تلاوت بکای او هغه بګور. نمبر 4 د علم او د اسلام او د دین زدکړه بکای، مسائل بزدکای. او څلورم نمبر د کوم خبرو چې تعلق د امور د دین سره ده، لکه تدریس چاته سبق ویل شو او یا د اولیاء او د صحابه او قصې او واقعات بیانول شو، نو دا بکای چې دا غینه ده پند او نصیحت والی. شپږم نمبر د اعتکاف محاسن. اعتکاف کې حسن کم یو ده. علماء یې ښکارا پکې دوه حسنونه دي. یو حسن دا چې د انسان د الله پاک سره یو وعده کړی و، خدایا انا لله مونږ ټول ستایو، نو بغیر د اعتکاف نه دا وعده نه ده پوره کړی. او چې د اعتکاف ته جمعه تراشی نو دا اصل کې دا خپل وعده پوره کړه او ځان په الله خرڅ کړ. بغیر د اعتکاف موږ تاسو د دنیا کاروبار هم کوو، د دنیا د ژوند سره هم تعلق دی، ټیک د موږ کوو خو د دنیا سیزونه هم کوو، نو پوره ځان الله ته نه دی وقف کړی. اعتکاف کې د دې وعدې رښتینی ده او د دې رښتیاوالی دی چې خدای تا سره مې وعده کړې وه زه ټول ستایم، نو دا دی زه ټول ستایم. زما نه کاروبار سره تعلق شته او نه مې بچو سره شته، هېڅ شي سره نشته. نو الله وایي چې تا ټول ځان زما که او هر څه دې پرېښودل، نو مبارک دې شه زه ټول ستایم. نو چې الله درته میلو شي نو د دې نه لویه خبره کومه یوه. دویم نمبر حسن پکې دا ده، دویم نمبر حسن دا ده چې د دې داسې مثال دی لکه یو سړي چې په چا باندې حق وي او قرضی، او هغه ورته په دروازه کې پروزي چې زه ځم نه تر څو چې مال دې راکړي نه. نو چې څومره بیکار او شوم سړی او د هغه کور مخې ته قرضدار پروت یو زینه نو خامخا یې ورکوي، نو دا د نقدو کار دی. نو انسان سره الله پاک لکه وعدې کړي دي، خو د انسان د بدو اعمالو په وجه باندې هغه وعده الله پاک نه پوره کوي، رستو کوي ته. نو ته چې اعتکاف نیت وکړې نو الله نه نقد غواړي چې خدای نظم هغه وخت پورې بستا دربار کې تر څو پورې چې مال دې نه راي، نو معتکف ته الله د ټولو نه مخکې ورکړي. او دریم نمبر دا چلته روزه نیولې، او روزه خو د الله پاک ملمستیا ده، او د ملمه قدر انسانان د خپل ملمنو قدر کوي، نو الله به د خپل ملمه قدر ولې نه کوي. اعتکاف ډېر لوی سیز دی. د اعتکاف مفسدات په یو سیز باندې اعتکاف ماتیږي، بس نور په اعتکاف په یو شي نه ماتیږي. هغه دا ده چې د جومات نه وځي بغیر ضرورته، د جومات نه وتل بغیر ضرورته دې سره اعتکاف ماتیږي. که یو میلټ او یو سیکنډ ولې نه دریو سیزونو د پاره سړی د جومات نه وتی شي، تش او د سماعتي د پاره، لوی او د سماعتي د پاره. دریم نمبر ته چې کوم جومات کې اعتکاف کې نو دلته د جمعې مونځ نه کېږي،
او بل ځای کې د جمعې مونځ کېږي نو د جمعې د مونځ د وتلو دپاره وځي، بس نور به وخت نه تېری. د دې یو څیز نه علاوه په بل څیز باندې اعتکاف ماتېږي نه. نورې خبرې به انشاءالله بیا وکړو. درود شریف وایي اللهم صل